هغه کس زمونږ نه دی، هغه کس دی زما امتي او ملګری، هېڅکله ځان ته نه وایي. زما ته نبي علیه السلام فرمایي براعت دی د ده نه، زه د ده نه بېزاره یم چې د په مخ را باندې کړي، مخ وهي او څوک سینه وایي او ځان ټکی لګیا دی او ګریوان شلی یا مکمل کمیس وباسي ګریوان شلی. او بعضې عربو به دا سرونه خرول په غم کې او ودعا بدعو الجاهلیه او د جاهلیت چغې اوچتوي، د شرک نارې. او دغه رنګه ته به د الله خلاف احتجاج کوي. الله تعالی یو انسان له جنت ورکو، سردار د جنتیانو د ځوانانو دی. نبی علیه السلام فرمایي زما دا نوسی حسین رضی الله عنه د جنتي ځوانانو سردار دی. هغه ته د جنت د نوجوانانو سرداري میلاوه شوې ده او تا په ځان پرېښي ده. خو الله رب العالمین مزیدار ځای ته رسولی دی. او منګه په اسلام کې ماتمونو اجازت منګ ته نشته، د نوحو اجازت منګ ته نشته. که دا وې په الله مې د قسمي د ټولو نه زیات غم به د نبی علیه السلام په وفات پکار او که نه پکار وایا د نبی علیه السلام نه په ټول د ټوله دنیا کې او په ټولو انبیاو کې د هغه نه اوچت څوک شته؟ نو په ربیع الاول کې نبی علیه السلام وفات شوی که نه؟ خو په ربیع الاول کې خو یې تاله عید جوړ کړی که نه، ګډېږي که نه، واه هلته هم در سره ناشنا ډرامه کړې ده. نبی علیه السلام چې وفات شوی بیا خو پکار ده چې په دغه ربیع الاول خو بیخي موږ ټول په غم کې تېرولی، چې شپه ورځ هم ژړلی. ځکه د نبي صلی الله علیه وسلم دنیا نه رخصتېدل. انس رضی الله عنه فرمایي په کومه ورځ چې نبي صلی الله علیه وسلم د مکې نه هجرت وکړو او مدینې ته تشریف راوړو، د هغه ورځې نه ښایسته او رڼا والا ورځ موږ نه ولیدلې چې د مدینې د هر څیز داسې ښایسته ښکارېده او پړق یې والو. او په کومه ورځ چې الله اکبر رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات شو، وایي په الله مې د قسمي چې د هغه ورځې په شان د تیارې والا ورځ موږ نه ده لیدلې چې په موږ ټولو صحابو په امت کم غم راغی. په کار خو دا وه چې بیا خو ټول ربیع الاول موږ په غم کې تېرولی، خو د الله نبي موږ ته د دې اجازت نه دی راکړی. دا 12 میاشتې به سټډي کې د نبي علیه السلام سیرت به راواخلي. که پوهېږي نه په کتاب باندې، زموږ مشایخو د نبي علیه السلام سیرت ویلی دی، غزوات یې ویلی دي، ابه واورې په 12 میاشتو کې نبی علیه السلام ته صحابه کرام شهیدان شوي دي، بیبیانې په مختلفو میاشتو کې وفات شوي دي. که د چا په وفات یا شهادت غم دا اسلام مونږ ته اجازت را کړی وی، بیا به کال 12 میاشتې مونږ غم کوو، بیخي به نه وزګارېږو. په خبره پوه شوئ که پوه نه شوئ؟ دا 12 میاشتې چې سټډي کې په دې 12 میاشتو کې غمونه راغلي دي. غټ غټ صحابه وفات شوي، د نبي علیه السلام بیبیانې وفات شوي، لوڼې وفات شوي دي، د الله نبي د سترګو مبارک نه اوښکې بهېدلي دي، نوسۍ وفات شوي دي، د الله نبي ورته ژړلي، سلګو نیولی دی، ملګري شهیدان شوي دي، او هغه ملګرو ته نبي علیه السلام په سلګو شوی دی. او په احد کې نبی علیه السلام دوه ملګري ښخ کړه په یو هغه قبر کې. ځکه ځمکه سخته وه چې کوم ملګري ژوندي پاتې شو، زخمیانو، هر یو ملګري له بیل بیل قبر نشو کنستلی، او د غر علاقه وه، نو دوه ملګري په یو قبر کې دفن کول. د الله نبي چېرته دا ویلي دي چې ګوره دا د دې 80 شهیدانو ګوره کال په کال به غم تازه کوو، دا به ګوره تازه کوو کال. نه، اسلام زمونږ دین داسې نه دی. زمونږ دین د همت دی، د جرأت دی، د غیرت دی. چا چې د دین دپاره سر ورکو شهید شو، هغه لاړلو انشاءالله جنت ته لاړلو. او مونږ به دا نه کوو چې د هغه غمونه به کال په کال تازه کوو. مونږ به غمونه نه تازه کوو، د غمونو مونږ ته اسلام اجازت نه یې راکړی. که نه ما درته ویل بیا به دا 12 میاشتې په دې 12 میاشتو کې داسې غمونه راغلي چې زما او ستا نبي جوړولی دی، بیا هغه ډېرې لایقې دي چې په هغې کې مونږ غم وکړو.